اوس ته په ایمان ووایه چې مونږه زړه کې دا درد نه چې دې سړي کړه وړو نشته، دا درد نه د ده بچي به نهاري، دا درد زمونږ کې نه وایي په ایمان دا منځونه به تاسو خلاص کړي. لګوه که نه ټکرې وهه لکه د کارغه غوندې، دا کارغه چې ناستي کله داسې داسې کوي، ټکرې وهه که نه هېڅ نشته. دا بې پیسو کار خو هر سړی کولی شي. اودس چې وکړې خامخا لاندې هم پاک شي، پاسن هم پاک شي، مخ دې هم پاک شي، سنبۍ دې هم پاکه شي، او راشي صاحبه کوس پاس شي، روټۍ دې خوړلي، ورزش دې مو شي. دا مونځ خو نه دی، دا خو ورزش دی. هغه شی ورکې چې کوم سره دې دا ځای دردېږي، او دا ځای پیسو او دولت سره دردېږي. دا ګران کار دی. عزیزانو عرض مې دا و چې دغه ایمان مونږ کې پیدا نه شي. یو سړی راغی، دارو ورته ډاکټر لیکي، ښځې پیسې راوباسي یا سړی پیسې راوباسي، دارو د 100 روپو دي، یا الله ما سره خو دي دا 50 دي، والله دا مې په کار نه اخېستي. دغه وخت کې چې زه ناست یم زما د ایمان امتحان وي. بجلیګر ملا څه چل کې اوس د ماشوم ته مو ګوره، او د پلار د کېړو ته مو ګوره، او د ټوپۍ ته مو ګوره، او ماشوم ناجوړه دی، ستا د ایمان امتحان دی. زما په 9مې پېړۍ د نالتي چې هغه به ما نه همداسې لاړ شي، پیسو پورې دارو ما ورکړي نه. بله ورځ یو سړی دلته راغی، څه چل دی دلته؟ یو خان نامه یې واخېسته، هغه ته ولاړ یم، والله که اوړه راکړه بېګاله شته. 100 روپۍ وله ورکړه چې زه اوړه موړه واله، بیا ته ما سره بیا وګوره که بیا تکلیف ودر. دا زمونږ د ایمان امتحان دی. تاسو خیال راکړئ. دغه ژوند د پیغمبر، دغه ژوند د ابوبکر، دغه ژوند د حضرت عمر، دغه ژوند د حضرت عثمان، دغه ژوند د حضرت علی، خلفاء الراشدین، بیا دغه ژوند د امام ابو حنیفه، دغه ژوند د امام شافعی، دغه ژوند د امام مالک، دغه ژوند د امام احمد بن حنبل، دغه ژوند بیا د امام بخاری. بخارانه به روان شو مصر ته یو حدیث پسې، هر 10 قدمه د به چې لاړو 2 رکعته نفل به وکړو چې د معشوقې خبرې پسې روان یم. د خدای شکریا ده. عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ ژوند ټول فراډ او دوکه ده، مونږ دروغ وایو. هغه د عطاالله شاه بخاري دی، خدای پاک وبخي، یو انسان دلته راغلی او جلسه وه، د دې ښار مالدار یو سړی و، هغه ورته ویلې چې آپ میرے یہاں ٹھہر جائیں، ما سره پاتې شه. ویل آپ کون ہیں؟ میں فلانا ہوں. ویچے مالدار ہیں؟ وی جی ہاں بس گزارا ہے. ویچے نہیں، میں ملتان میں بھی موچیوں کے محلے میں رہتا ہوں اور یہاں بھی موچیوں کا مہمان. نو په مال ګمنډۍ کې د احرارو دفترو په هغې کې پروت، او د هغې د کوره به څه دال ساک چې هغه ورته راغله. دا زمونږ د ایمان امتحان. نو عطاالله شاه بخاري به وي چې زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. په ژبه اسلام 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 اسلام، او په کفر کې د سر کې د کفر بازار لګېدلی. وای دا هغه د رسول الله د زمانې منافقان دي چې ولاړ به پیغمبر پسې په مانځه کې او ترخ کې به بوتان نیوي. دا هغه
نو عزیزانو مونږ هغه اسلام ما تاسو ته یو ځلې کیسه کړې وه د بالا ماڼۍ یو سړی و خدای دې وبخي د هغه د زوی اسلام نامه وه نو په دې ریلوے سټیشن کې کولي و نو زوی پسې آواز وکړو چې اسلام نو هغه نورو کولیانو وویل چې زنده باد هغه ورته وایي چوپ کوي و اسلام هغې بیا یې زنده باد نو دی ورته وایي چې دا څه وایي لګی ویل ته چې اسلام آواز وکړي خو مونږ زنده باد وایو که نه وایي بیخه موزه هغه اسلام ته نه وایم چې هغې د زوی مې نامه اسلام ده نو زمونږ د اسلام چې دی هغه زمونږ د زامنو نامه ده هغه اسلام نه دی چې کوم خدای ویلی دی او پیغمبر ویلی دی اوس زه درته څه تاسو د دې ملک او زمونږ خلکو حال ګورئ لګیا نو د مرګ نه وروستو عزیزانو د قبر به دا پوزیشن حدیث کې راځي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې هدیرې ته به راغی نو جړل به نو صحابو ته تپوس وکړو چې تا هدیرې ته راشې نو جاړې د جهنم خبرې کېږي د دوزخ خبرې کېږي ته نه جاړې او چې هدیرې ته راشې نو جاړې حضرت عثمان ورته وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې قبر چې دی دا ړومبی منزل دی په منزلونو د آخرت کې که دې ړومبي منزل کې سړی کامیاب شو خو عمر له به کامیابي او که دې ړومبي منزل کې پاتې راغی نو عمر له به تباهي عزیزانو دا واورئ الله دې امان راکړي چې د قیامت ټول سختۍ ټول مشکلات ټول تکلیفات دا یو طرف ته او د قبر ړومبی شپه چې تا خښ کي او ړومبی شپه در باندې راشي نو د قبر ړومبی شپه او د دې ړومبی شپې دا تکلیف چې دی حضرت عثمان فرمایل چې د دې منزل ړومبنی تکلیف چې دی هغې ته قیامت هم هیڅ دی او حشر هم ورته هیڅ دی او نشر هم ورته هیڅ ړومبی شپه چې څومره سخت دی ځکه چې په ړومبی شپه دي داسې خلک گرفتار کی چې خلک تا پیژندلی نه په ړومبی شپه دي داسې عدالت ته پیش کی چې هغه عدالت تا لیدلی نه وي در سره څوک په ړومبی شپه در سره څوک وي پلار مور ښځه بچي یاران دوستان هر څه کټ او تا یوازې په دغه بیابان کې پرېږدي او دوی درنه لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چل ور سره څه وشي یو خو په دا ړومبی ورځ چې دی خښ کي او خلق پرې روان شي نو دی د خلکو د پڼو هغه اواز اوري لاندې نو اواز ورپسې وکړي چې کوم خوا لاړئ او دا زم چرته پرېږدم کوم خوا لاړئ
او چې خلک کټ شي نو څه چلو شي؟ آتاهم ملکان. په دغه وخت کې د الله یو دوه نمایندگان ورته راشي. دغه نمایندگانو دو پوزیشن ای، یا خو په دومره خسته شکل او صورت کې وي چې دی ورته وګوري نوړی باغ باغ شي، او یا په داسې شکل کې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو قبر پې ووش. نو د لاس نه ونیسي او کښېني چې کښېنئ رومبه تپوس دې دا کوي. دا ستاسو د ژوند ټول ریکارډ دی. ګورئ دا واورئ نن سبا به په څه مستي یا به په دولت مستي اب هم درنه پاتې شي، یا به په مټو مستي چې ډله مې ډېره مضبوطه ده مینډکې ما د نواز شریف غوندې مینډیټ مې ډېر دی، خدای دې کور روان که په مینډیټ باندې لکونه خلک زرګونه خلک لګیا دي روزانه د نوکرونه او باسي مینډیټ دی مینډیټ دی مینډیټ دی. په دې مستي دا ټول مینډیټ به کټ یوازې بالته پروت. د جناح صاحب قبر وګورئ څوک ورسره ښخ شوي دي. نن یو لیاقت علي خان دی څوک ورسره ښخ شوي دي. مرزا سکندر وګورئ څوک ورسره ښخ شوي دي. یحیی خان وګورئ څوک ورسره ښخ شوي دي. بوټو صاحب وګورئ مای میجارټي ټکي به کول مای میجارټي زما میجارټي ده زما قوت ده زما طاقت ده او دا ټکي به کولو چې طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت سرچشمہ څوک ده؟ ویل به طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. مفتی محمود صاحب دی خدای وبخي هغه ورته ویلې طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، طاقت سرچشمہ عوام نہیں. عوام بئی او تا به په سولی وخېږئ دا عوام به دې بچ نه کي. اوم هغسې که نه ډله وه ټول پاکستان ورپسې و. لا زما دې شعر ته لږ یاد کوي ویلی کوي ځان سره او پړکې کېدی چې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي. خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي. درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شاه په ګورستان کې. جنازه یې اوچته کړي په یو منډه روانه کړي له حد د پاسه کت کېږي لاندې ورکوس خښتې ورپسې ولې خاورې پې واچي که خلک روان شي. نو اتاهم ملکان معنا دا ده چې درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شاه په ګورستان کې. ټول وسایل کټ شي. نن ډېر ګناهونه مونږه په دوستانو کې کوو په تعلقاتو کې کوو. دا ګناه دی ولې وکړه یاره دوستانو مجبور کړم. دا په واده دې ډمه ولې راوسته د خانه خراب بچیه وای دوستانو مجبور کړم. دا دوستان ستا کفاره وخوره. دا دوستان به څه کوي؟
پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی، پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. زما آغا دوستان چه ماوی چه زمر شما دوی براته د ګلونو صادر په قبر کې وغوړی، او چې زمر شم دوی څه وکړه؟ وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. چې مړ شما هغې را باندې خاورې او کاڼي راواچو. بلکې دا غوړ غوړ مرید دوستان چې د سړي که نه دا رګمال کړي غوندې، نو هغې خاورې چرته چې هغې خو لرې ولاړې او داسې رومال نیولې. تاسو په دې هدیرو وګورئ که داسې ستا د خاورو دا ګرد نه یم سپېږمې پټې کړي. تاسو پوه شئ؟ دا ګرد هغه ورځ جنازه کې ولاړم نو یو سړي چغه کړه چې هلکه ټول راشئ ګوره پاتې کېږئ مه چې یو کس جنازه کې زیات شي م ښئ. یو کس ما وی چې خدای پاکه چې زه مړ شم نو زما جنازه چې وکړي یا طالبان یا تبلیغی جماعت والا یا چرته شیخان چې دا درې قسمه زما جنازه وکړي، دا سوال مې قبول کړ چې دا رګمال کړي، دا غوړ کړي، دا دولتمن سرمایدار، خدای دا زما په جنازه ومدرې. که خدای مې بخیم چې دا د پلیتې بچی راشي ما نه بخلی کېږم. زمونږ د بالا ماڼۍ کې یو ځلې مړی شوی نو د چا چې مور مړه وه که نه نو هغه اوس چغې وایي چې و ارباب صاحب تم ټلیفون کړی که نه؟ خلک وایي پته نه لګي و ارباب صاحب پاتې دی، ارباب صاحب پاتې دی. تاسو په ایمان ووایئ خدای مرکه چې ورک شئ، په ایمان ووایئ چې ارباب صاحب او خان صاحب او وزیر صاحب او منسټر صاحب دا خلک جنازې له چې راشي د مړي سره به څه چکي. بدبخت قومه لږ غوږونه کولاو که نن خو مونږ که ملیان یم د پلار او نیکه کوره مران دی، او که پیران یم د پلار او نیکه کوره مران دی، او که شیخان یم د پلار او نیکه کوره مران. لږ غوږونه کولاو که ډېر خلک داسې شته چې په نامه مسلمان یو پکې کلک کافري کوي. شته داسې که نه؟ په نامه د مسلمان ملک یو څه کې چې برای نام مسلمان لیکن پکې کلک کافري. مسله دا ده، مسله چې کوم مړی چې خښېږي په هغه د اسمان نه رحمت وریږي، او که بېدینه او کافر سړی په دې قبر ولاړو د اسمان ټول رحمتونه بند شي. هغه ځای کې رحمت نه وریږي چې کوم ځای کې بېدینه او کافر ولاړ. مسله دا ده چې د مسلمان د خښېدو په ټایم کې به بېدینه سړی قبر تم نږدې نه پرېږدي، ځکه هغه د خښېدو په ټایم رحمت پې بند شي. د نیکانو دپاره څه پوزیشن دی؟ نیکانو دپاره دا دی چې که نیک سړی په هدیره تیر شو او یوه آیات کرسي وویله، یوه آیات کرسي، نو 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. یوه آیات کرسي
د دوی دواګانې تاسو لیدلي دي؟ داسې ناست کوي داسې که نه کوي؟ ارامي سړي له په جنازه کې ګوره چې وایي دا دوا به یاده کړو چې داسې چلو کې نو دی داسې چلو لکه مچ ځان نه شړي. کوي که نه کوي؟ تا زه خو ډېر جهان دیده یم که نه، ما د هر چا د ایمان په رڼا پوندې پېژندلي دي، د هر چا. نیک سړی چې پادي راسي تېر شي او یو آیات کرسي وایي 40 ورځې دا مقبرې نه عذاب اوچت شي. اوس دا احساس تاسو ته ولې نه کېږي؟ ځکه چې لا لیدلی هم نه دی او د هر شي نه وړاندې ور روان یم. دی به ړومبی وګورئ، د هر شي نه ړومبی قبر دی که نه دی؟ څه پته لګي چې بېګاله شي، سباله شي، ګنټه پس شي، هېڅ پته لګي. ړومبی په ژوند کې دا شی. بیا په کومه مقبره کې چې نیک او بزرگ خخ شي 14 مربع میل کې 14 مربع میل کې په هغې علاقې ادیرونه عذاب اوچت شي. 14 مربع میل کې یو نیک سړی چې په مقبره کې خخ شي، چې یو بېدینه او کافر او مرتد په کومه ادیره کې خخ شي 14 مربع میل کې د اسمان نه عذابونه په مقبرو نازل شي. اوس په یو ټکي خوشحال یم چې د بېدینو ځان له خپل ځایونه اغوستي دي د قبرونو دپاره. اغوستي دي که نه؟ زمونږ د سپیرو په ادیرو کې دا زنتلا کې ځان خښیم نه، خپل ځایونه. نو زه هم یا الله دې کې هم ستا راز دی چې د غریبانو په ادیره باندې چونکې رحمت ورېږي نو دلته د خښېدو توفیق نه ورکړي، ځان له ځای اغوستي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د مرګ نه وروستو د قبر به دا پوزیشني. اوس پټیزونه لګېدلي دي چې د کشمیر په سرحداتو باندې هله ګوله ده، خو که یو ګړچ وشو، یو ګړچ، تاسو به بیا د پاکستان د وړو حال وګورئ. اوس وړو نشته پاکستان کې؟ هلکه شته که نشته؟ دا ولې نه میلاویږي؟ ولې؟ د دې ولې جواب خو تاسو وکئ. ملی ولې نه ورکوي؟ ډیلرې ولې نه ورکوي؟ دکاندارې ولې نه ورکوي؟ هر چا پکې د خپل کور بازار لګولی دی، هر چا. او دا معاملې ټولې د خدای دي، ټولې. وای من از بیگان آگاه هرگز نه نالم که با من هر چی کرده آشنا کا. وای د بل چا د لاسه نه جاړم، ما سره چې څه کوي خپل اشنا یې کوي. دا څه چې در سره کېږي خدای کوي درته. ته د دې قابل یې چې تا له په توړه کې توړه ده که څه بلا ورته وایي اوړه میلاو شي او چې کور ته یوسې د خرو د خوراک نه وي. نو عزیزانو هغه خلق لاړه، هغه مخلوق لاړو چې دا بل درد به په زړه کې. اوس زه چې دوړو توړه والم په 160 روپۍ او بارې روباسم او په 200 یې خرڅوم، نو ما سره دا احساس نشته چې دا مانه دا توړه دی خو غریب دی که نو زه دا 40 روپۍ دنه زیاتې ولې والم؟ خلکو پکې دا دیاړی شروع کړي، هلته یې والي دلته یې خرڅه کړي، هلته یې والي دلته یې خرڅه. خو بیا د پساریانو سره د وړو د توړو څه کار دی چې د پساریانو دکانونو ته چې دی د وړو توړې راورسېدي؟ دا څه مالګه مرچکې دی؟ څه د وړو خو خپل نظام دی، خپل پوزیشن دی، ټول دکاندارۍ دي،
څه کوي؟ ما ته هغه ورځ وویل چې تاسو د وړو تکلیف خو به نه من نه وایي چې ولې؟ بس ما څه کار ما په خدای قسم دی چې زه دې بچو ته چې د لوږې زه او زما بال بچ مړ کېږي زه به دې ته ونه وایم زما اوړه زما کور ته رارسي زه خبر هم نه او څوک یې راوړي طوفان صاحب یې راوړي که بل څوک یې راوړي نه دا جرأت به وکړي څوک زما کور ته پیریان راوړي زه به دې ته وایم چې د وړو تکلیف ملا صاحب وړی نه ملېږي ډېر ښه کار دی چې نه ملوي زه څوک ته خدای ته رجوع شه یعنی اوس په دې حال کې په دې حال چې ودونو کې به وریجې نه پخوي مونږ خو یو تاڼه مو نه لیده چې دیګونه یې په ټانګو کې اچولي او تاڼې ته یې وړي چې تا حکومت منې کړي دي تا ولې دیګونه پخ کړي تاسو ولیده چېرته مغارم توپ دی او لګېدلي دي او صاحبه چې دا د سوټمارې زامن روانې د ګلونو ګنټې به په لاس کې نیولي خدای دې کور وران که چې وران دي شي خو د 500 روپو وریجې به نه خورې د 200 روپو ګنټه وړي کله وایم چې هسې یو واده جوړ کړم او دا خلک راوغواړم ظالم مال به راشي داسې خلک داسې بني ادم سترګو چې زه به هلته د 2-3 روپو وریجې خورم نو 200 روپو ګنټه ولې یو څه دا 200 د خدای په نامه چا غریب له ولې نه ورکړه عزیزانو څه چې کېږي ښه څه چې کېږي دا وګوره شب قدر میاشت ته دې دکاندارانو دا ارامتوبونه راوړي زمونږ دا ماشومان او بچي چې دي د علي په سړکونو ټا ټوپ ډاز ډوز ټوله ورځ او ټوله شپه دا کیسې لګي یو ویر خو نه دی بیا په کورونو کې ګوره صاحبه خلکو د دغه دا ګوډای چې الوزي دکانونه یې ویستي په کورونو کې دا ښځې جینکۍ ګوډی الوزي جینکۍ ورکه وایه دا قوم ډېر ښه دی چې وختي یو سړي وویل چې اوریاس چې راشي زما پړه تیاره راځي ما اړه کې خیال وکړو چې داسې تیاره به را نه شي که بس خو چې یو ګپلر اوچته شي او غړوپ شي او د پاکستان ټول په سمندر کې ورواچي د داسې پلیت قوم وجود لعنت دی وجود د داسې ذلیل قوم وجود لعنت دی اهل دنیا بی دینه اهل غربا بی دینه اهل متوسط بی دینه خدای د باغیان خدای نه سرکش خو د مرګ نه وروسته به هم دا حالي چې دا کومه نقشه تېرې جمعې نه ما تاسو په مخ کې بیان کړه په قبر کې به دا چلي والله که د پیغمبر جنازه وکړي که نه چې ته خلاص نشي اگر چې دا مولیان ډېر اړتو پړتو جوړ کړي د قبر نه د مرګ نه وروسته قبر د جنازې سره کښېني یا الله ډېر خیر کې خدای پاک وایي زه په تا پوهېږم